یو څو نښې در سره شریک کوم چې هغې نه به دا پته ولګي یو انسان تا سره حسد کوي. ټول ناول کله چې ته سره خبرې کوي نو هغه به مخې نه مخ جوړوي، یعنی خوله به کږه وږه کوي. کله چې ته په ژوند کې کامیاب شي یا داسې څه د خوشحالۍ مقرره شي، هغه هیڅ کله تا ته مبارکباد نه راکوي. چې کله یو څوک ستا مذاق وړاوي، تا باندې مذاق جوړوي، نو هغه خوشحاليږي مخې نه. خلکو ته ستا باره کې مشورې ورکوي او کوشش کوي چې نور خلکو ته تا لاندې ښکاره کړي. کله چې یو څوک ستا باره کې بده خبره کوي نو هغه ډیر شوق سره اوري او ځان یې پوهه کوي چې د انسان سره څه بد شوي دي او په هغې باندې بیا ډیر خوشحالیږي. که په ژوند کې ته یو ډیر لوی کامیابي حاصله کړې وي نو ستا هغه غټې کامیابۍ ته هم بیا ډیر عام غونې کامیابي وي او دا وایي چې دا خو هر څوک کولی شي چې ستا زړه مات کړي. کله کله داسې هم کېږي چې ستا تعریف به کوي او تعریف سره سره په تا باندې ډیر تنقید هم کوي.